السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ویډیو کې بیا هم ښه راغلاست وایم. اول خو ټولو ته وار د مخې د لوی اختر مبارکي وایم. عبادتونو قربانیانو مو قبول شه او هیله ده چې اختر په خوشحالۍ سره تیر کړئ. لکه څنګه چې پوهیږئ چې سبا اختر دی، نو غواړم د اختر په مناسبت یو خوندور کیک جوړولو طریقه تاسو سره شریکه کړم. د دې ریسیپي لپاره به اول 6 دانې هګۍ چې د کوټې په حرارت وي، یعنی روم ټمپریچر وي، واخلئ. د هګۍ سپین او زیړ به سره جدا کړئ او دواړه به جلا جلا کاسو کې واچوئ چې دواړه مو پکارېږي. ورپسې به د هګۍ سپین یو برقي مکسر سره ښه مکس کړئ چې زګ وکړي، خپل رنګ بیخي بدل کړئ او سپین رنګ شي. دا به تقریبا 3 یا 4 دقیقې وخت ونیسي. بیا به د هګۍ زیړو کې 1 پیاله بوره واچوئ. دا به هم تقریبا 15 دقیقو لپاره ښه مکس کړئ چې دا مخلوط کریم په شان جوړ شي. بیا به پکې 1 پیاله کوچ چې نرم یا ویلې شوي وي ولې ګرم نه وي او 1 پیاله شیدې به هم واچوئ. دا به هم نورو موادو سره ګډ کړئ. بیا به پکې 1 پیاله اوړه، 3 وړې قاشوغې یا هم یو پاکټ چې 15 ګرامه کیږي بیکینګ پاوډر، یو غټه قاشوغه او یا هم یو پاکټ چې 8 ګرامه کیږي د ونیلې بوره، او د خوشبویي لپاره یا هم د دې لپاره چې کیک سوړ بوی ونه کړي 1 وړه قاشوغه هیل به هم پکې واچوئ. دا به بیا یوې غټې قاشوغې سره او یا هم برقي مکسر سره ښه مکس کړئ. په آخر کې به د هګۍ سپین مخلوط به هم پکې ور اضافه کړئ. لږ به نور هم مکس کړئ چې دا ټول مواد سره ګډ شي، ولې بیخي ډېر هم نه. ورپسې به یو داسې لوښی واخلئ چې غواړئ دا کیک پکې پوخ کړئ او یا هم د داش پتنوس واخلئ. اول به یې له کوچو سره غوړ کړئ تر څو وروسته له دې چې کیک پوخ شي نو ورپورې وننښلي، یا هم کولی شئ یو دانه د داش کاغذ پرې کیږدئ. بیا به د کیک مواد په دې لوښي کې واچوئ. ښه صحیح هوار به یې کړئ چې یو برابر شي. ورپسې به تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې 30 دقیقو پورې پوخ کړئ او یا هم تر څو چې سر یې سور شي، یو ډکی پکې ووهئ او پاک ووځي، نو بیا به دا کیک ښه صحیح پوخ وي. ورپسې به یې د سر دپاره لږ بادام او پسته مکسر کې میده کړئ او یو څنګ ته به یې کیږدئ. یو بل لوښي کې به 2 قاشوغې د خپلې خوښې مربا، 1 یا 2 غټې قاشوغې اوبه واچوئ او سره ګډ به یې کړئ. کیک مو چې داش نه وویستلو، اول به یې چک کړئ چې صحیح پوخ دی که نه. بیا به یې 10 دقیقو پورې پرېږدئ چې یخ شي. کیک چې کله یخ شو، بیا به په سر اول د مربا اوبه ووهئ. ورپسې به د خپلې خوښې په اندازه میده شوي بادام او پسته واچوئ، او که دا دواړه د سره نه وي او یا هم نه مو خوښیږي نو کولی شئ کوپره هم پرې واچوئ. بیا به پرېږدئ چې کیک نور هم یخ شي. کیک چې ښه صحیح یخ شو، بیا به یې ټوټه کړئ او نوشیجان کړئ. دوستانو، دا وه د نن ورځې خوندور ریسیپي. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. د اختر په ورځو کې حتما جوړ کړئ او خوند ترې واخلئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او شیر مو هیر نشي. او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.